خطرناکه د اوبو والا چوړیل ګلونه ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راڅخه تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې به اپیز او د هغې زوی اوسېدله او ډېر یې خوښ و دغه زوی زیشان او په دې کې دغه ښځه هم اوسېدله وسه او ښځې خواله راشي او ورته وایي ارې سړیه دا زوی خو دې ځان څه داسې یو ځای وردول دی او ډېر خونده سکي او هر چېرته چکر له هم بوځې او چېرته دې زه چکر له ونه تلمه او دا زوی دې په مخه هر ځایږي ته چکر له بوځې. ورې ښځې دغه ستا نصیب دی او دا د دې نصیب دی د دې به پکې قسمت په چکرو کې او ته کور کې غلې کښېنه غلې او دغه ورته وایي چې ته کور کې غلې کښېنه ګپ پسه لګوي او په بله ورځ دغه زوی روان د خپلې ترور کره او په دغه لاره ایسته روان وي او دغه خطرناک دریاب ته ورسي او دغلته وایي ارې دا اوبه خو دومره ښکلې دي دومره داسې اوبه خو ما په خپل ژوند کې نه وي لیدلې دومره ښکلې اوبه او په دې کې چې ونه لامبم نو دا خو کېدی نشي کېدی داسې ښکلې اوبه دي او زه به پکې لامبم نه نو په دې کې هغه څنګه مایع ور ووایي او ور ټوپ کړي نو دغه چوړیل پسې راوځي او ایسته یې وخوري کته ځان سره تېر کړي او دغه رنګ یې په دغه بل کلي کې دغه ماشوم را روان وي او وایي چې زه به یو نیر ګورم او هغې کې به لامبم ځکه چې زما ډېره ګرمي شوې ده او دغسې چې دغلته څنګ راورسي او ډېر خوشحاله شي او وردېږي او وایي علي زه خو لا ورسېدم خپل ځیږي ته او اوس به زه ښکلی ولم او یخ به سم او بیا به کور ته ځمه نو دا خو به ډېره غټه مزه وکړي ډېره غټه زه ورځم چې ور ټوپ کړم نو په دې کې هغه څنګه مایع ور ووایي او دغه چوړیل پسې راوځي او دغه هم کته تېر کړي او دغه پلاران یې ګرځي په یو ځای کې او په بل ځای کې چې زموږ زامن چې شو او دغه وردېږي او وایي ارې ته ولې منډې وې زما خو زوی ورک شو دی زوی نازبینو ارې زما هم زوی ورک شو دی زوی نو دا راځه چې دواړه پسې لاړ شو کېدای شي هغه نیر ته تللې وي ډېره ګرمي ده نو هغه نیر ته چې څنګه لاړ شي او دغه ځای هم مړ هغه وي او دغه چوړیل راوځي او دغه ته بېرته راوتښتي او په لار کې ولا دغه اوکاش راشي او د دغې لور هم ورکه شوې وي دغې چوړیل خوړلې وي او دغه ورته وایي لکه چېرته هېڅ دغې نیر ته لاړ نه شې نیر ته دغه ډېر خطرناک ډېر دی خطرناک او زموږ زامن هم کېدای شي دقې خوړلي دقې چوړیل دغې کې یوه خطرناکه چوړیل اوسېږي خطرناکه او چېرته ایسته لاړ نه شې ارې تاسو دا افواګانې مه خوروئ خو زما لور هم ورکه شوې ده دای 5 شپږ ګنټې وشوې او پته یې نه لګي ورکه شوې ده ارې بس دقې چوړیل خوړلې ده دقې نو موږ له پکار ده چې دغلته واپس لاړ شو په 3 کسانو څه به راته ونه وایي وبه یریږي رانه نو په دې کې هغه دغې د نیر خواله لاړ شي او دغې چوړیل ته اوازونه وکړي ارې خطرناکې چوړیل راوځه اوس به موږ ستا ایمان وینو چې تا کې زور څومره دی او په موږ کې څومره دی اوس راوځه چې پته دې ولګي نو دغه چوړیل ته هم ویریږي نه راوځي خو په دې کې ډېره تنګه شي دغه ورته بیا اوازونه دغسې کوي او چې دغه خبرې ختمې کړي نو په دې کې دغه چوړیل یکدم راوځي او ورته وایي تاسو خو خدمات څه وایاست تاسو زمانه لور خو ما خوړلې ده ما نه به م راپرېښو
اره چړیل تا موږ سره دومره غټ ظلم کړی دی نو موږ به اخر اوس څه کوو داسې کار به دې نه کوو داسې کار ما د دې دپاره کړی دی د دې دپاره چې ستاسو زامن نور هم په دغه کې کوي په اختیار کې واچوئ چې نه راځي نو اوس به زه ستاسو زامن بیرته ما څه لاندې روغ پراته دي بیرته به یې دله راوخېجوم خو په یو شرطو انې چړیل هغه څه شرط دی زر راته ووایه هغه شرط دا دی چې زما چینل به لازمي سبسکرایب کړي دا ملګرو ته دې ووایه چې ستا زامن راوخېجم که نه نه راخېجم انې چړیل دا خو به په مونږ خفه کېږي نو ملګرو که چینل هم نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ چې دا زمونږ د بچي بچکي نو دغه چړیل ورکوزه شي او एकदम یې دغه بچي ځان سره راچوت کي نو ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې پورې وه خپل بچي هیڅکله هم نیرونو او دغسې دغه ته مه پرېږدئ که نه یا به یې نیرونه وړي او یا به یې دغه چړیلان یې دننه خوري او بیا پکې راخېجول نشته نو دا سټوري د دې پورې وه که د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو دپاره ورسه زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو لپاره خاص شوی دی نو میلاویږو به په نیکسټ ویډیو کې او دا راته ووایئ چې نیکسټ ویډیو دله په کوم سټوري سازه کم په کمنټ کې راته ووایئ او د بلې ویډیو راتلو پورې اجازت راکوئ ښه د باد اوسئ